د سپوږمۍ تر کلي. سلامونه. د سپوږمۍ تر کلي د خپرونې درنو مینوالو ستړي مشئ. تېره شپه مو د وړانګې ناول اتمه برخه واورېده. نن شپه مو د دې ناول نهمې برخې ته هرکلی کوم. په تېره برخه کې مو واورېدل چې زرغون د کمپ مشران راوغوښتل تر څو د ښوونځیو د جوړېدو د ځای او د نجونو او هلکانو د شاملېدو په اړه ورسره مشوره وکړي او ټولو پرېکړه وکړه چې د نجونو او هلکانو دواړو ښوونځي دې جوړ شي. تر دې ځایه را رسېدلي وو چې زرغون بیرته په خپل ځای ودرېد. کتابچه یې پرانیسته. یوه ورته ویل اول دا نوشته کړه چې معلمانې به ښځې وي. بل ویل نارینه به د ښوونځي خواته نه ځي. لنډه دا چې لسمدۍ پرېکړلیک او یا د سپین ږیرو په وینا تړه تیاره شوه. په پای کې زرغون وویل که تاسو ته تکلیف نه وي نو یو ځل به یې ژر ژر تاسو ته ولولم. ټولو وویل ولوله. دا چې تر دې وروسته څه پیښیږي دا به په دې برخه کې سره واورو. زرغون وویل لومړی د نجونو د ښوونځي ټولې ښوونکي باید ښځینه وي، خو که د اسلامي مضمون لپاره ښځینه ښوونکې نه وه نو بیا ملا صاحب کولی شي هغه ورته تدریس کړي. دویم هیڅ نارینه حق نه لري چې د نجونو ښوونځي ته سر ورښکاره کړي. دریم هغه څه چې په دې ښوونځي کې تدریسیږي هغه باید زموږ له دین، مذهب او ملي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي. څلورم اسلامي مضمونونه به هم پکې شامل وي. پنځم ټول مجبور او مکلف دي چې خپلې خویندې او لوڼې به ښوونځي ته استوي. شپږم هیڅ څوک حق نه لري چې ښوونځي ته د نجونو د تلو او راتلو په لار کې ودرېږي او یا هغوی وځوروي. اووم د ښوونځي په جوړولو کې به ټول اشر کوي او برخه به اخلي. اتم د ښوونځي ښوونکي او نجونې به پټ مخ او په پرده کې ځي او راځي. نهم هیڅوک هم نشي کولی چې ښوونځي ته نږدې څه شی وپلوري او یا هټۍ جوړه کړي. لسم د ښوونځي ساتنه زموږ او تاسو ټولو دنده ده. یادونه که هر چا له دې سرغړونه وکړه نو سخته سزا به ورکول کیږي. کور به یې سوځول کیږي، له دې ځایه به باریږي او مړی ژوندی به ورسره نه کیږي. که هر چا له هغه سره مړی او ژوندی وکړ او یا یې له هغه سره څه خواخوږي وښوده نو د ده به هم هغه حال وي. په پای کې زرغون وویل بخښنه غواړم که کومه خبره رانه وړاندې و بیرته شوې وي نو راته ووایئ چې سمه یې کړم. ملا صاحب یاره انجینر صاحب کور دې ودان ټولې خبرې د داسې راوړې وې لکه شیر و شکرې، ځکه خو چا خوله هم پکې بیرته نه کړه. زرغون وویل اوس به نو یو بل تکلیف هم درکړم چې د دې په پای کې به په دې سپین ځای کې هغه څوک چې لاسلیک کولی شي لاسلیک وکړي او که څوک لاسلیک نشي کولی نو هغه دې ګوتې ولګوي. یوه د پاخه عمر والا چې سپینه او توره ګډه وډه ږیره یې وه ورته وخندل او ویې ویل زویه دا ټول پښتانه دي، پښتون په ګوته یا لاسلیک نه بلکې په ژبه تړلی ده. د پښتانه دا ژبه چې ده دا هم لاسلیک ده او هم ګوته. تکلیف مه باسه، نه د ګوتې اړتیا شته او نه هم د لاسلیک، ځکه چې خبره لاسلیک یا ګوتې ته ورسېده نو بیا تړه یا جرګه نه بلکې قضایه محکمه شوه. دا یې وویل او بیا یې د زرغون لاس په لاس کې ونیو، مخه ښه یې واخیسته او د ټولو په سر شو. زرغون ټولو ته د راتګ له امله مننه او مخه ښه وویله.
ټلیفوني خواله وړانګه موټر ته د ختلو په وخت کې زرغون ته ور په څنګ شوه او ورو یې ورته وویل مازدیګر راته زنګ ووهه. دا نو د کندهاریانو خبره زرغون ته سم د زوی زیری وه. مازدیګر نو لکه د روژې مازدیګر دومره اوږد شو. ساعت ته یې وکتل، لس باندې 4 بجې وې. له ځان سره یې وویل پوره لس باندې 5 به زنګ ورته ووهم، په دې چې لس باندې 5 پورې وړانګه کور ته رسیږي. لکه روژتي هر څو ثانیې وروسته به یې ساعت ته کتل چې 4:30 بجې شوې. نو د بازار لاره یې ونیوه، د سړک په غاړه غاړه روان وه. په لاره یې له ځان سره سمه پاچاهي جوړه کړه. پاچاهي دا وه چې له وړانګې سره یې واده پیل کړ چې چېرته یې د دنیا په مخ سپی پېژند او که سړی ټول یې د وړانګې واده ته رابللي وه. بس ټول کلی خوښ وه. نجونو له داریاګانو سره سندرې بللې. د کور مخه یې په سرو او زیړو پردو پوښلې وه. زمزمې وې، چا بالښتونو ته ډډې وهلې وې، څوک په کټونو کې ناست وه، چا د چایو پیالې خولې ته نیولې وې. هلکانو یوه خوا او بله خوا منډې وهلې او همدا نارې یې وهلې چې دلته 20 غوري راوړئ، هغې بلې کوټې ته د نیولو اوبه او وریجې یوسئ. کله به د کلي ټول هلکان له ده راتاو وه. چا به غاړه کې ګلونه ور اچول، څوک به نڅېدل، نجونو به سندرې ورته بللې او وړو وړو ماشومانو به د ده پښو ته پرتې پتاسې راټولولې. زرغون په همدې سوچونو کې و چې د شا له خوا تیز رڼ پرې وشو. په ورختایي ژر د سړک څنډې ته شو. موټر په یوه شخ ترې تیر شو. د زړه له تله یې په زوره دا ښیرا وکړه چې خدای دې تباه و برباد کړه، لکه زما د زړه پاچاهي دې چې ګډه وډه کړه. د ظالم زویه، سړک خو تنګ نه و خو تلې به، بلا دې دا د خره په رمباړه شه. بس هر دلو د اوس جلب ته کیني او وایي چې زه موټروان یم، د موټروان بلا در وګرځه. دا د تا غوندې یو خر پیدا شي او د ټولو ډریورانو نوم بد کړي. تر ډېره همدغسې له ځانه سره ډونګېده. بیا یې ویل زه خدای خو مهربانه ده، تل به دا حیراني نه وي. یوې ټلیفوني خونې ته یې سر ورښکاره کړ. 20 بېکاران پکې ناست وه. بیرې ته وګرځېد، بلې ته ورغی. هلته یوه په ټلیفون کې خبرې کولې او 2 نور په نوبت کې ورته ناست وه. ژر له هغې هم راووت. ساعت ته یې وکتل. په ټاکلي وخت 10 دقیقې اوښتې وې. لږې ګامونه چټک کړل. له ځان سره یې وویل دا نن مې کوم تور سپي لاس څټلی او که چا مې تور دیګی له مخې رغړولی. لږ ودرېد. مخامخ د انصاف ټلیفون خونه پر لوحه سترګې ولګېدې. هغه لور ته ور روان شو. په وره یې پښه کېښوده. سلام یې وکړ. ټلیفونچي چې په څادر کې ځان غښتی او له زرغونه بتر په سوچونو کې ډوب و، د سلام ځواب یې ورکړ. زرغون کاغذ د ټلیفونچي مخې ته کېښود او ویلې دا شمېره راته روغ کړه. ټلیفونچي وویل سمه ده، هلته په څوکۍ کښېنه. زرغون که کوم ګوښه ځای وي په ټلیفون کې کورنۍ خبرې کوم. ټلیفونچي کاغذ ته کتل او هماغه شمېرې یې کېکاږلې. وروسته یې د تورو ښیښو وړې خونې ته لاس ونیو. هلته ورشه او چې کله ما اشاره درته وکړه نو غوږۍ پورته کړه. زرغون هماغې وړې خونې ته ننوت. ور یې له ځان پسې پورې کړ. 2 سترګې یې ټلیفونچي ته نیولې وې. ټلیفونچي غوږۍ غوږ ته نیولې وه. وروسته یې په چپ لاس هغه ته د غوږۍ د پورته کولو اشاره وکړه او خپله یې غوږۍ کېښوده. زرغون غوږۍ پورته کړه. د ټلیفون اوږد زنګ یې واورېد. زړه یې په دربېدو شو. ټلیفون بیا د پخوا په څېر یو زنګ تیر کړ. د هر زنګ سره به د زرغون د زړه دربه اوږده شوه. له 3م زنګ وروسته د ټلیفون زنګ غلی شو. دومره پوه شو چې ټلیفون چا پورته کړ، خو څه غږ یې پکې وانه ورېد. یوازې یوه ستړه ساه یې پکې واورېده.
وروسته زرغون اشنا غږ واورېد. اورم. تاسو څوک خبرې کوئ؟ سلام، زه زرغون یم. وعلیکم سلام. لږ په مسکا انداز یې وویل. تا خو لیکلي وو چې ته وخت وښیه او بیا ګوره چې زرغون په هماغه شیبه ټلیفون شرنګوي او که څنګه. اوس خو دا دی پوره 14 دقیقې وروسته د ټلیفون شرنګی پورته شو. وبښئ، نن زما له بخته ټولې ټلیفون خونې بوختې وې، نو رښتیا چې 14 دقیقې ووتلې. خیر ده چې ته وایې نو ومې بښلې. هیڅ خبره نه ده، دا خو راځي پکې، یوازې خدای په یو حال ده. خو وایې چې څنګه دې ټلیفون وکړ؟ په وارخطا یې وویل. ها، ما تاسو راته وویل چې بیا مازدیګر ټلیفون وکړئ. لږ په حیرانتیا و د پوښتنې په ډول وړانګې وویل. چا؟ ما؟ اوهو، تاسو؟ اوهو، وبښئ، له ما څخه هیر شوي وو. ته صبر چې زه یې رایاد کړم چې څه مې درته ویل. ها، زه تیر شه ترې. نه، وی وایه، خوابده نه شي. په وارخطا یې خوابده؟ نه، خو د خوابدۍ خبره مه کوه. ټوکه مې در سره وکړه زرغونه. ته مې دې ته راغوښته وې، ما ویل چې ته به خامخا د خپل لیک ځواب ته بېواره یې. په خوښۍ وارخطا ورته وویل. اوهو نه، ولا د سړي سودا وي که نه، نوره داسې څه خبره نه ده. خیر ده، سودا مه کوه، دا د سودا او بیړې کار نه ده، د ژوند خبره ده. اوهو، نو ما هم ویل. هو، خو تا لیکلي چې ورور دې ډېر شله ده، خو دا کارونه ګوره په شلګۍ نه کیږي. نه، خیر ده، یو ځل چې هوکړه وشي بیا چې کله ستا خوښه وي. خو همدا هوکړه مهمه ده، هوکړه وخت ته اړتیا لري څو سړی ښه ځان ډاډه کړي. ځکه ما او تا خو ډېر لږ وخت کیږي چې سره لیدلي، نور نو ته زما له کورنۍ خبر یې او نه هم زه د تا له کورنۍ څخه. زرغون وویل. د تا کورنۍ کې خو زه یې څه نه وایم، په دې چې خدای دې له بدو سترګو وساتي. هر یو د یوې پاچاهۍ وړ ده. زما هم دومره لویه کورنۍ نه ده، خو 2 مې ورونه دي، 2 د هغوی میرمنې او 5-6 د هغوی اولادونه. وړانګه. دا سمه ده، خو که یو تن هم وي نو باید چې یو ځل یې ووینم، په دې چې د یو سړي هم خوی او بوی فرق کوي. سمه ده چې څنګه ته وایې. وړانګه. زه خو همدا وایم چې په دې فکر پکار ده، او بله دا چې تا په لیک کې لیکلي و چې ورور د کلیواله ښځه غواړي او ته لوستې. دا مهمه خبره ده، باید لومړی په خپلو کې خبره سره یې وکړئ او بیا یې سارا ته وباسئ. نه، داسې څه خبره نه ده، دا اسانه ده. زه باور لرم چې ورور به مې په ډېره اسانۍ را سره ومني. وړانګه. ښه، نو چې دا اسانه ده بیا سخت څه دي؟ زرغون. سخت؟ او سخت ستا خوښه. نه، ستا خوښه هم سخته نه ده، ستا خوښه مهمه ده. چې زه او ته خوښ یو نو نور به یې له ناکامه مني. وړانګه. خو ګوره زرغونه، خبرې اوږدې شوې او په تا هم پیسې زیاتې راځي. واده د ناکامۍ شی نه ده، د خوښۍ ده. نو چې د خوښۍ ده بیا ښه ده چې ټول پرې خوښ وي. سمه ده چې څنګه تاسو وایئ. وړانګه. زما په ویلو چې کوې نو بیا یو غوږ لیمڅی کړه او بله بړستن. 7 ورځې شمیره. کله چې ما درته وویل لا اغېسته به بیا ګورو، زه به ښه فکر پرې وکړم او بیا به د هو او نه درته ووایم. پوه شوې؟ اوهو، پوه شوم، خو د نه خبرې مه کوه، نه دې ورکه شي. وړانګه. چې پوه شوې نور دې نو الله مل شه. زرغون.
له تا سره د خدای په امان. زرغون چې کله غوږۍ کېښوده او ټلیفونچي ته یې روپۍ ورکولې نو هغه ورته ویل خیریت خو به وي؟ ډېرې اوږدې خبرې دې وکړې؟ هو والا د کور جنجالونه دي، نو چې یو یې هوار کړې بیا بل جنجال وي. زرغون ژر خبره په بله واړوله، چالاکي یې وکړه، جب ته یې لاس کړ. 2 روپۍ شوې؟ ټلیفونچي 9 دقیقې شوې، خو ته د 2 دقیقو روپۍ راکړه، دای هم ته خوشحاله. کور دې ودان. 2 دقیقې نو 2 روپۍ کېږي؟ 80 روپۍ. زرغون د جیب ټول کاغذونه او روپۍ په میز کوټه کړل. د کاغذونو له منځ څخه یې 10 ګونونه او 15 ګونونه راټول کړل. 80 روپۍ ورته ونیولې او نوره یې مخه ځینې واخیستله. نابلله میلمه. په وریځ اسمان کې به زرغون له ډېرې زړه تنګۍ ووت او ننوت. نه به یې د باندې پامه غلطېده او نه به یې دننه زړه کرارېده. نن هم چې څاڅکي ودرېدل نو لکه کڼی چې جار کړی وي ووت او ننوت. چې په دې هم ونه شو نو ورو یې بازار ته مخه وکړه. بازار ته په لاره کې د وړانګې کره د تلو سوچ ورولوې، خو تر ډېره د ورتګ څه پلمه نه ورته برابرېدله. آخر یې وویل نو پلمې ته څه اړتیا ده؟ خو بې له هغې پلار لیکلي وه چې هر کله دې وخت پیدا کړ نو له وړانګې سره کور ته راشه. نو داسې یې وګڼه چې همدا اوس مې وخت پیدا کړه. په همدې سوچونو کې د پاړه شینار بازار ته ورسېد. په بازار کې له یو څو کوڅو مه واره چې کله کله به د ټلیفون کولو لپاره ورتلو، نور ښکته او پورته لوری نه و ورته معلوم. خو په دې ډاډه و چې په پوښتنه سړی ترکستان ته هم رسیږي. نو همداسې په پوښتنه سیخ د سدې موټرو ته ودرېد. په موټر کې 2 سورلۍ کمه وې. د ده له بخته لا 2 دقیقې تېرې نه وې چې ګړب د موټر ور بند شو او حرکت یې وکړ. 1 ساعت وروسته په سده کې ښکته شو. بوټونه یې وڅنډل، په کالیو او ویښتو یې ګوتې ووهلې. د پرتاګه وتو کرښه یې د پښې له غټې ګوتې سره برابره کړه او په دې فکر کې و چې کور ته یې ټلیفون وکړي او که سیخې د پلار کتنځي ته ورشي. په همدې وروستۍ خبره سلا شو. جب ته یې لاس کړ، مخامخ جب یې ولټاوه، ژر یې لاس راوویست او د بغل په جب یې لاس ننویسته. بیا د دیوال ډډې ته ودرېد. له مخامخ جب څخه یې ټول کاغذونه راویستل، یو یو یې وکوت. خو د وړانګې د پلار لیک چې د وړانګې د کور پته او د ټلیفون شمیره پرې لیکلې وه او زرغون به مننلیک او بلنلیک باله. تره یې تم شو. لږ په فکر کې شو. وروسته ور یاد شو چې هغه یې د خونې د میز په روک کې ده. دا نو داسې وخت و چې نور نو لمر په لوېدو ټکنی شو. ویل یې ښه اوس څه کوې؟ لکه چې هماغه د ملا کانه راوشوه چې د کوز کلي لا پخه نه وه او د بر کلي ترې تېره وه. نو د بیرته تلو ناوخته ده او د دې د کور ځایګی نه دی در معلوم. بیا یې وویل دومره مې په یاد دي چې ویلې د سدې 4 لارې ته چې راغلی نو د پاړه چینار پېښور په سړک ښي لاس ته د سبزۍ دوکانونه او چپ لاس ته ډاکټران دي. همدلته مې د هغه کتنځی ده، خو د کتنځي نوم ورڅخه هیر و چې په څه نوم دی. لږ وړاندې د ډاکټرانو ګڼې لوحې مخې ته ورغلې. یوه یې لوستله. د 2 لوحو له لوستلو وروسته یې وویل د لوحو لوستل بې ګټې دي، ځکه دنه د کتنځي نوم هیر و. نو یې د پلار د نوم پوښتنه پیل کړه. 2 درملتونونو ته ننوت او د ډاکټر خادمن پوښتنه یې وکړه. په 4م درملتون کې ورته وویل
له دې ځایه یې شمېره چې څلورم کتنځي ته ورسېدې هغه ګوره لوحه یې معلومیږي هغه شنه لوحه وینې چې پرې لیکلي رڼا کتنځی همدغه د ډاکټر خادمن ده زرغون په روانه د کمیس غاړه سمه کړه 2-3 ځله یې په کراره په موټي کې وټوخل او غاړه یې تازه کړې شونډې یې په ژبه لمدې کړې په وره ننوت سلام یې وکړ د میز له هغې غاړې یو شین سري چې د کتاب په لوستلو بوخت وه له کتابه سترګې راواړولې د سر په اشاره یې چې مازی یې شونډې سره بیرته کړې د سلام ځواب ورکړ او په پوښتنې کې اندازې ورته وکتل د شین سري سړي دې حرکت زرغون نور هم بې زړه کړ او له ځانه سره یې ویل نابللی مېلمه همداسې وي چې کوربه یې سلام د شونډو په سر ځوابوي زرغون څو ګامه نور هم ور وړاندې شو او ډېر په مؤدب انداز یې وپوښته وبښئ چې له مطالعې مې وویستی شین سري سړي بیا په داسې یو انداز لکه له چا چې ځان خلاصوي ورته وویل خدمت وایه زرغون وبښئ ډاکټر خادمن مې په کار و له دې سره شین سری سړی لږ رانیغ شو او بیا یې وویل زه په خپله یم امر وکړئ زرغون هیله کوم خوښ شوم چې تاسو مې ولیدئ زه زرغون یم د دې په اورېدو سره شین سری سړی نیغ پر ځای ودرېد کتاب یې په میز کېښود او په خپله د میز له اخوا راتاو شو له ورایه زرغون ته غېږ پرانسته زرغونه هر کله راشې ډېر ساعت یې زرغون په غېږ کې ونیو بیا یې د لاس په اشاره د کېناستو ورته وویل زرغون کېناست او ډاکټر خادمن د باندې ووت ژر بیرته راغی په خپل ځای کېناست زرغون ته یې وویل سترګې مې دې روښانه وي چې په دې ماښام خړه کې مې د زرغون په لیدو سترګې روښانه شوې بیا یې وویل بښنه غواړم زرغونه چې خفه نه شې ښه و چې زر دې ځان را وپېژانده ځکه دلته خو د ورځې 100 ځي او راځي د ناروغ ګمان مې در باندې وکړ زرغون لا څه نه وویلې چې یو ځوانکی د جوس له ګیلاس سره راننوت ډاکټر خادمن د لاس په اشاره وپوهاوه چې زرغون ته یې ورکړي